السلام علیکم دوستانو. الله تعالی مو جوړ او روغ او آباد لره. الله تعالی مو تل خوشاله او کامیاب لره. دوستانو د سورۃ توبه د اخرنی آیات وظیفه در سره شریک کوم چې ان شاء الله داسې وظیفه ده چې د دې وظیفې په کولو سره به تاسو په دنیا کې چې هر حاجت لري هغه به پوره کړئ. دا داسې وظیفه ده چې په دنیا کې کم مقصد لري او په زړه کې کم خواهش لري. په ګارانټي سره زه درته وایم چې الله تعالی به ستاسو دا حاجت د دغه سورۃ توبه د اخرنی آیات په برکت سره در پوره کوي. سورۃ توبه د قرآن شریف کې تقریبا 190 رکوع سورت ده او دا په 11مه سپاره کې موجود ده او د دغه 11مې سپاره کې چې سورۃ توبه موجود ده د دې اخرنی آیات چې کله هم له کوره وځئ دغه آیات لس یا شل واره تلاوت کوئ ان شاء الله د دغه ورځې چې څومره حاجات دي هغه به الله تعالی در پوره کړي. او په دغه ورځ چې تاسو له کوره په کم مقصد پسې وځئ هغه مقصد به ستاسو پوره شي. په کم خواهش چې وځئ په دغه ورځ کې چې بیرته کور ته واپس راغلي لا نه یاست تر هغه مخکې به ستاسو هغه خواهش پوره شي، تر هغه مخکې به ستاسو هغه مقصد پوره شي. ځکه چې د سورۃ توبه چې د اخرنی آیات ته په دې کې یو پټ راز پروت ده او دغه پټ راز دوستانو ډیر کم کسانو ته معلوم ده. زه نن له تاسو سره شریک کوم. د دغه آیات په وظیفې کولو سره به ستاسو د دغه ورځې ټولې چارې الله تعالی اسانه کړي. دا وظیفه که د جمعرات په ورځ کوئ، که د جمعې په ورځ، که د هفتې په ورځ، که د اتوار په ورځ او که د دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه چې مثلا سیموار، بود، منګل ورته ویل کیږي، که په هر ورځ تاسو کوئ په دې کې څه ممانعت نشته. او دا وظیفه تاسو بغیر له اوداسه څخه هم دوستانو کولی شئ. کم وخت چې له کوره بهر وتاس، په کم مقصد چې وتاس، کم خواهش مې په زړه کې و په هغه پسې وتاس او په کم حاجت پسې وتاس، خو تر هغه مخکې دا وظیفه ووایاست ان شاء الله ستاسو د هغه ورځې هغه ټولې چارې به اسانه شي. په دغه ورځ کې که په زړه او حاجتونه تاسو لرئ هغه به الله تعالی پوره کړي. په دغه ورځ که تاسو کم مقصدونه په زړه کې لرئ هغه به الله تعالی پوره کړي. او که ستاسو په زړه کې د دغه ورځې څومره خواهشات وي هغه پوره کول غواړئ هغه به الله تعالی پوره کړي. یا په دغه ورځ تاسو یو مقدمه ده، په هغه مقدمه کې کامیابی غواړئ، یو سرکاري افسر ته ځئ، لغه سره ملاوېدل غواړئ، خو لغه سره ملاوېدل ګران کار ده، تاسو ته ورتګ اجازت نشته، ان شاء الله په ډیره اساني سره به تاسو لغه سره ملاو شئ. یا په یو سرکاري اداره کې ستاسو کار پساو ده، هغه سرکاري اداره کې ستاسو کار مخ ته نه ځي، پر هغه ځای ولاړ ده، خو دغه وظیفه چې تاسو تر هغه مخکې شل یا لس واره ووایاست ان شاء الله هغه سرکاري اداره کې به ستاسو کار ډیر زر حل شي. یا په دغه ورځ تاسو یو مشکل ده یا دا مشکل مثلا له ډیره وخت تاسو پکې پساو یاست، ان شاء الله په دغه ورځ به تاسو مشکل سرته رسي او اخیری د ټیم د اخیری د پای ټکی به د مشکل ته ښودل کیږي چې اخر کې به دا مشکل ختمیږي، دا پریشانی به ختمیږي، دا مصیبت به له مابین څخه ځي، دا غم چې تاسو پکې مبتلا یاست دا به له مابین څخه ختمیږي. چې هر څومره سخته پریشانی وي، هر څومره د دغه ورځې سخت ناممکن حاجت وي دوستانو هغه به پوره کیږي. دا خاص په دغه آیات سره چې د سورۃ توبه ده، په دې سره به تاسو توبه الله تعالی قبول کړي، پر تاسو به الله تعالی د توبې دروازه را خلاص کړي. او یاد ساتئ د نبی علیه الصلاۃ والسلام امت چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام امت ته ورکړل شوی ده، نور امتو ته نو چې مثلا د زکندن په حالت کې انسان هم توبه قبليږي. انسان باید توبه په ورځ کې 100 واره ضرور باسي، ځکه چې څومره چې انسان توبه الله ته باسي د عمر الله تعالی ور باندې خوشاله کیږي، انسان الله ته نږدې کیږي. نو توبه مې په دې وجه درته وایي چې توبه انسان باید په ورځ کې ډیره باسي، ځکه چې په مرګ او ژوند باندې هیڅ باور نشته. نبی علیه الصلاۃ والسلام له صحابه یې پوښتنه وکړه چې تاسو په خپل ژوند په خپل مرګ باندې څومره باور لرئ؟ خو د هر صحابه مختلف رائے وي. بعضو صحابه ورته ویل چې زه تر کوره پورې ځم او بیرته مسجد ته راځم، یا له کوره راځم تر مسجد ته پورې بیرته کور ته ځم، زه په ژوند باور نه لرم چې آیا زه به ژوندی ولاړ شم که به نه شم ولاړ. خو له نبی علیه السلام پوښتنه وسوه، نبی علیه السلام ورته وفرمایل چې زه چې پر مانځه یم
کله چې چپه راسته طرف ته سلام ګرځوم چپه طرف ته ګرځوم په دغه وخت کې دومره زه به ځان باور نه لرم چې آیا زه به ژوندی پاته سم که به نه سم پاته. نو په مرګ او ژوند باور نشته. توبه باید په هر حالت کې انسان وباسي. خو د نبی علیه الصلاۃ والسلام د امت توبه د زکندن په حالت کې قبليږي. کله چې یا روح وستنې تراسي او د زکندن وجود سره غټي دي اند سره حملي وي په هغه حالت کې د توبه وباسي الله تعالی توبه قبلوي. خو زه درته وایم توبه باید په هر ورځ انسان وباسي چې بدیږي وباسي په ورځ کې وباسي په هر حالت کې له ګناهونو څخه توبه وباسي. په مرګ او ژوند باندې باور نشته. نو لہذا دوستانو وظیفه دا د سره شریکه کوم چې کم حاجت کم خواهش کم مقصد لپاره کوي هغه په خپل ذهن کې ونیسي لکور سي وظیفه په مقصد په حاجت پسې دا وظیفه لسو جولې تر لسو کم مکوي تر شلو زیاته مکوي. وظیفه دا ده قل حسبي الله لا اله الا هو عليه توکلت وهو رب العرش العظیم. دغه کوچنی آیات قل حسبي الله لا اله الا هو عليه توکلت وهو رب العرش العظیم. ان شاء الله شدا وایس په توکل دی الله پاک جل جلاله سره ووزي. تاسو کم دی ورځ حاجت وو تاسو کم خواهش وو په کم مقصد پسې ووزي په هغه مقصد کې به تاسو الله تعالی په دغه ورځ باندې کامیاب کې. نو زیات ساتي چې کله هم لکور نه وځي دغه وظیفه تر خپل مقصد تر خپل حاجت تر خپل خواهش ته پوره کولو مخکې ووایاست بیا تاسو په کار باندې شروع وکړئ. ان شاء الله هغه به ډیر درته اسانه کړی شي او په هغه کې به تاسو ته کامیابی الله درکړي. ځکه چې په دغه سورۃ توبه په آخرنی آیات کې د کامیابی یو غټ راز پروت ده. د کامیابی یو غټه طریقه پرته ده چې په سورۃ توبه سره انسان ته ملاویږي. شاید دغه چې په نورو کې نسی ملاو سورۃ توبه آخرنی آیات باندې انسان ته ډیر هغه څه ملاویږي چې په ډیره ژوندۍ د تنوع ملاو شي. نو دوستانو دا وظیفه و د سره شریکه وکړه. الله تعالی دې وکړي چې تاسو یې وګورئ او خوښ شي او تاسو عمل هم بر باندې وکړئ او له نورو ملګرو سره هم شریک کړئ. تر بلې وظیفې پورې د خدای په امان پر الله مسپارم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.